السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هیرفون لایم تاسو ورته تاسو ملګری پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ ان نیوز بیا د نیو ویډیو سره حاضر یم امید لرم چې تاسو په خوښ شئ د ویډیو شروع کیدو اول خو تاسو ته دا وایم چې تاسو چې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته د غنټې نشان راشي په هغه باندې هم کلیک وکړئ چې موږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي ټایم ډیر نه هره په موضوع خپل ویډیو طرف ته که تاسو چیرې غواړئ چې مونږ خپل تصویر هم دغه شانې جوړ کړو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او نو تاسو به بیا په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو ته به اوس دلته کې دا بیک ګراوند زه په دغه کې ډسکرپشن کې لینک ورکړم نو سیمپلی تاسو په هغه ډسکرپشن لینک باندې کلیک وکړئ چې ډسکرپشن کې کوم لینک وي نو تاسو ته به د بیک ګراوند راشي نو هغه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او داسې ښایسته تصویر په خپل موبایل کې جوړ کړئ تاسو به په دې بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ او بیا به په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ دلته کې چې تاسو کوم تصویر جوړول غواړئ نو هغه نه به اول د ټولو نه مخکې به تاسو هغه ته د بیک ګراوند ختم کړئ که بیک ګراوند ختمېدو طریقه تاسو ته نه درځي نو لاندې په ډسکرپشن کې لینک موجود دی هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو ته به طریقه ډېر په اسانه سره زده شي تاسو به بیا ډېر په اسانه سره خپل تصویر نه په یو کلیک سره تاسو به خپل تصویر نه بیک ګراوند ختمولی شي چې کله هغه تاسو ختم کړو نو تاسو به دلته کې تصویر ولګوئ بیا په ایډیټ فوټو ته راشئ او د فوټبال والا چې کومه پی ان جي ده دا مون تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي بیا به سمپلی تاسو دا راوړئ دلته کې او صحیح طریقې سره بیا منتخب کړئ او تاسو به بیا باره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ اوس په تاسو ټول ته راشئ او دلته کې به په کراپ باندې کلیک وکړئ او د تصویر به لږ کراپ کړئ چې تاسو تصویر لږ غټ شي چې کله تاسو د صحیح طریقې سره خپل تصویر منتخب کړئ او بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس په تاسو دلته راشئ تاسو به اوس دلته بیا دوباره ټول ته راشئ او په ده باندې به کلیک وکړئ او په ده باندې به کلیک وکړئ چې اول نمبر باندې کوم سور کلر دی تاسو ته ښکاري نو په ده باندې به کلیک وکړئ او د سور کلر چې کوم دی دا به لږ تاسو معمولي شان ښکته راولئ او تاسو به بیا په ده باندې کلیک وکړئ او دوباره به په ده کلر باندې کلیک وکړئ او دا کلر چې کوم دی دا به هم تاسو لږ بره بوځئ او بیا به په ده باندې کلیک وکړئ کلر باندې او چې دا کلر کوم دی دا به هم تاسو لږ معمولي شان بره بوځئ او بیا به تاسو سمپلی په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو وکړئ نو اوس په تاسو دلته کې افیکټ ته راشي په افیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې ارټسټیک چې کوم دی په ده باندې به کلیک وکړئ او دلته کې چې په ده باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو د سره تاسو د شرټ کلر چې کوم دی هغه داسې ښایسته غوندې ښکاري داسې لکه مطلب چې اوریجنل تصویر دی نو تاسو په ده باندې کلیک وکړئ دا افیکټ چې کوم دی دا به تاسو صرف په خپل شرټ باندې یوز کولی شئ تاسو شرټ یا کپړې وي څه هم وي تاسو صرف دا افیکټ په هغه باندې یوز کولی شئ چې کله دا تاسو یو مکمل برابر کړو یوز مو کړو نو تاسو به دلته نه اوس ورته کلر کمولی او تیز هم کولی شئ او کم هم کولی شئ کلر تاسو به باره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس په تاسو دلته کې راشئ بیوټي ته بیوټي کې به ټولو نه اول تاسو په سموت باندې کلیک وکړئ او دلته کې به په خپل مخ باندې سموت لږ وکړئ چې تاسو مخ لږ بلر شي نو صحیح طریقې سره به تاسو مخ ښکاري نو سایز به ورته دلته نه لږ کم کړئ او تصویر به ځان ته زوم کړي دلته کې به تاسو په خپل مخ باندې لږ بلر او سموت وکړئ چې تاسو مخ لږ بلر شي نو بیا به صحیح طریقې سره ښکاري نو تاسو اوس دلته نه ګورئ سموت ورته زه لږ سایز ورته غټوم نو ګورئ سموت صحیح طریقې سره راغلو او تاسو چې کله د سموت وکړئ تاسو به سمپلي باره په ټیک مارک باندې کلیک کړئ اوس په دلته ته راشئ دلته کې به تاسو د افیکټ وګورئ مخ کلر مو سپین شول نو دا به لږ کم کړئ خپل اندازې مطابق سره بیا به 2 ځل په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ یو ځل به وکړئ دوباره به بیا ور باندې ټیک مارک وکړئ اوس په تاسو دلته ته راشئ ډراو ته او ډرا باندې به کلیک وکړئ سمپلي په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ 3 ډاټ چې کوم دي او په سیو ایمیج باندې کلیک وکړئ دا به تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي تاسو په ګیلري کې اوپن کړئ او هلته کې تصویر باندې شیر باندې کلیک وکړئ هلته کې به تاسو ته لیکلی وي ایډیټ ټو لیټ روم نو هغه باندې کلیک وکړئ د تصویر به تاسو په لیټ روم ته راشي دلته کې به تاسو خپل تصویر
تصویر ته په لیټ روم کې کلر ورکوئ. په لیټ روم کې تاسو صرف خپل کلر تصویر ته کلر ورکولی شئ، بیک ګراوند ته یا شرټ ته څنګه کلر هم تاسو غواړئ هغه کلر تاسو ورته ورکولی شئ. انشاءالله په دې باندې به زه یوه ویډیو جوړوم چې لیټ روم کې مونږ خپل تصویر ته څنګه ښایسته طریقې سره کلر کولی شو. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز لایک کمنټ لازمي کوئ چې مونږ حوصله افزایي کېږي. او چې کوم د بیک ګراوند دی او د فوټبال پینځ دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک موجود میلاو شي، په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ د PNG او د فوټبال PNG او د بیک ګراوند به تاسو ته هلته کې میلاو شي. هلته کې سمبل تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا راشي په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او خپل ښایسته تصویر داسې طریقې سره جوړ کړئ. او که په کوم ځای کې هم تاسو نه پوهېږئ نو لاندې په کامنټ کې مونږ ته لازمي وایي، هلته کې بیا مونږ تاسو ته ریپلی لازمي درکوو. تاسو به دلته کې اوس صحیح طریقې سره کلر چې کله تاسو هلته کې وکړه تاسو به بیا دویم چبي ته راشي، هلته کې به هم وکړي، تاسو بیا دلته میکس ته راشي، دلته کې به تاسو کلر ورته ورکړئ او سمپلي چې کله تاسو دلته کې کلر ټول مکمل کو په میکس کې نو تاسو به بیا بره چې تاسو ته کوم ډن لیکلی شوی دی په ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دلته کې چې میکس کې کوم کلر دی نو هغه به تاسو خپل شرټ ته ګورئ او تاسو بیک ګراوند ته ګورئ چې څنګه هغه وي نو هغه شانې کلر تاسو ورته ورکولی شئ. بیا په دریم نمبر ته راشي دلته کې کلیریټي چې کومه دی دا به لکه تاسو کمه کې ولې چې مونږ تصویر ډېر صفا نو لږ کم کو. او دریم نمبر باندې چې کوم دی ویګنیټ نو دا به تاسو لږ کم کې چې سیډونه تاسو ګورئ تاسو تصویر لږ تیار راشي نو بیا به سیو کېدو دپاره تاسو بره په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، سیو ټي ډیوایس باندې کلیک وکړئ، هائی کوالټي او اوکې باندې به کلیک وکړئ نو د تصویر به تاسو په خپل موبایل کې سیو شي. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه ورکړئ. پر لوی الله مسپارم د الله په امان.